د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي دا مهال په هیواد کې 40 فعال و نیمه فعال او 3 غیر فعال اماراتي شرکتونه شتون لري. د معلوماتو له مخې یا د شرکتونو تیر کال 8.3 میلیارډ افغانۍ عواید راټول کړي او دا مهال 40 زره هیوادوال پکې په کار بوخت دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د قرغیزستان د اقتصاد او سوداګرۍ له وزیر باکیت صدیقوف سره کتلي او د اقتصادي او سوداګریزو مسایلو په اړه د خبرو ترڅنګ یې 2 مهم سوداګریز سندونه هم لاسلیک کړي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون ویلي تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه د افغانانو د ایستلو بهیر په لړ کې 1928 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي چې د اړوندو ادارو له لوري ورسره بېلابېلې مرستې شوي دي. د فرانسې، آلمان او بریټانیا بهرنیو چارو وزیرانو ملګرو ملتونو ته په یو واستول شوي لیک کې ویلي که ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه نړیوالې ټولنې سره بیا خبرو اترو ته ستون نشي نو دوی چمتو دي چې پر دغه هیواد بندیزونه ولګوي. غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې نن چهارشنبه له سهار راهیسې تر دې مهاله د اسرایلي رژیم په بریدونو کې 9 کسان شهیدان شوي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرو 24 ساعتونو پر مهال هم 123 کسان شهیدان شوي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ټلیفوني خبرې کړي او هغه ته د دې اونۍ په جریان کې په الاسکا کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د پلان شویو خبرو تازه معلومات ورکړي دي. او وروستی خبر دا چې د یمن د حوثیانو ویاند یحیی سری ویلي له غزې څخه د دفاع په موخه یې د 6 ډرون الوتکو پر مټ اسرائیل کې پر 4 مهم اهدافو بریدونه کړي.